السلام علیکم ګرانو کتونکو جعفر شاه درویش یم او راغلی یم پنجاب ته. په پنجاب کې دینا ښار نه تقریبا 6 کیلومتره فاصله باندې دلته کې دا یو لویه کله ده او دا ډیره پخوانۍ کله ده. دغه بابا ناست دی سره ډیر ښکلي کتابونه یې د دې کلې د تاریخ په هکله. نو ګورو که نه چې دا سی صاحب. السلام علیکم بابا، कैसे हो? ठीक हो? हाँ जी ठीक ठाक। ये किताब है किसकी है? ये किले की किताब है। हाँ दाव गोरे जी, तारीखी किला रोहतास, रोहतास किला दा, किला रोहतास और किदेन दा शेरशाह सूरी का किला था। हाँ मलगरो दा चिदेन दल तक गाइड हम दे, आप लोग आ सकते हैं यहाँ, इनसे मिल सकते हैं। ये आपको चक्कर लगाएगा, इस किले का तारीख बताएगा. दा शेरशाह सूरी चे दागी द वक्त किला दा दा पदी की तस्वीर तासो गोरे दे किले तरागलियो किला रोहतास था. او دا د دینا ښار نه چې 6 کیلومتره فاصله باندې دا ډیره لویه کله ده. کورونه دي پکې، آبادي دي پکې، یو ډیره لویه علاقه ده. سیل بکو راځي چې چکر ولګو. ملګرو دا د کلې टिकट थी, एंट्री टिकट दे किला रोहतास जहलम आदि सर लिखली छे. ये किला शेरशाह सूरी ने कोटोहार के गकड़ों के खिलाफ 1541 में तामीर करा दिया था. हाँ 20 रुपये टिकट है और ढेर द सुर जेदी तासुरातली से चक्कर लगोले से. हाँ मलगरो دا किले په هکله دغه دلته لیکل شوی دی تاریخ د किले په اردو کې هم لیکل دی، په انګلیش کې هم لیکل دی. دا शेरशाह सूरी تصویر هم جوړ دی، دا هغه په وخت کې جوړ شوی دا لیکلی چې किले रोहतास जो कि جنوبی ایشیا के सबसे बड़ी किलों में से एक है. बरसगीर पाक व हिंद में हाल सतन पोजीपन और तामीर के अजीज शान और मुनफरद नमूना है. शेरशाह सूरी जिसका असल नाम फरीद खान था, इसने किला की तामीर का हुक्म 948 हिजरी व मुकाबिल 1541 में टूडरमल कतरी और सुल्तान शाह सुल्तान को दिया. हाँ वही शेरशाह सूरी जिसमनु में फरीद खान हो द किले द तामीर हुक्म टूडरमल कतरी तो और शाह सुल्तान तवर को. यह किला 1548 में 7 साल के मुख्तसर अरसे में बना मुकम्मल हुआ. दा किला वही दा वो कालो په وخت کې مختصر وخت کې جوړه شوه. اس किले की दिलकशी اعلی کاریګری خاوې د دې کلې کاریګری او ښکلوالی او نور داسې په دې کې چې کوم خصوصیت دی وي دا هغې په وجه باندې اهمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے 1997 में इसे तारीخی عالمی ورثہ کی فہرست میں ودا دغه وجه نه په تاریخي لیست کې شامل کا. دغه د دې سم مختصر غونډه تاریخ ملګرو دا دومره لویه کله ده چې روح کله پکې آباد دی او د کلې په یو ګیټ باندې چې کله ګاډي رادن نشي نیغ روډ پکې تیر شوی دی، نو چې بل سایډ ته توځي نو دغه 15-20 منټ به لګي. دا ډېره لویه کله ده. ملګرو دا ډېره لویه کله ده، ډېر ګیټونه دي پکې او ټول ګیټونه هم دغه شانتې غټ دي. تاسو کتی شئ ډېر د سور ځای دی. دا ګیټونو نومونه هم دا دي وګوره، بډي واولي او سر ګیټ او دا ټول نومونه دي ګیټونو. دا دلته کې څه تاریخ لیکلی جسی لیکلی. हाँ ये दरवाज़ा शेरशाह सूरी के दौर हुकूमत में की गई पत्थरों के चुनाई के बहुत उम्दा मिसाल है. हाँ इस दरवाज़े का नाम जुनूब मारब ब्रोच में
मदफून वली बुजुर्ग सुहेल बुहारी से मौसूल किया गया। इसके अंदरूनी और बैरूनी मेहराब के ऊपर खूबसूरत नहायत उम्दा सूरजमुखी के तर्ज के फूल आरास्ता किए गए हैं। खादादी की लिखली दगा सुहेल गेट दगा गेट पर हक ले लिखली ची दा गेट दा शेरशाह सूरी पा वक्त के दगा शिव आओ शेरशाह सूरी दा वक्त के लदा न चकर पकी वो हाँ राजे دا دروازه وګورئ کنه چې څومره په ګرانه به دا دی جوړه کړي. بیا کوم خلک چې په دې دروازه دننه شوي بار شوي یو دور پې تېر شوي دا کاڼي وګورئ دا هم د چا د لاسونه وتلي دي. بله خبره دا چې لکه وګورئ که نه دا وګورئ دا کاڼي خښتې تاسو سوچ وکړئ چې دقه شانتې به زمونږ یو ورځ دا وګورئ دننه هلکه یو ورځ هر څه پاتې وي او هغه بیا نور خلک راځي او چکره پکې وایي. خو یو خبره مې ومنله چې پخواني خلک هغوی به د زړه نه کار کولو. اوس که ټیکهداران دي که مزدوران دي هغه وخت دي که ورکوي پوخ کار نه کوي. نن چې څه شی جوړ شي نو 3 میاشتې پس هغه بیا په خپله نړېږي پوخ کار هغوی کوي نه. او راشئ دی داسې پاخه کارونه کړي دي چې په دې باندې صدۍ تېرې شوي دي خو اوس هم داسې دي چې دا ته په جبلونو باندې دا کاڼې رابیالی نو هغه ستړی به شې پې. مخکې به ځو دا وګورئ دا پوڼې ختي دي بره دا بل ګیټ دی وګورئ کله ډېره لویه ده او که نه دننه ځو ځای که نه چې دننه چکر ولګو واجبه. دا وګورئ دا ماشاءالله په کوم طرز تعمیر باندې دا جوړې شوي دي. د دې یو دور ولکه د دې کلې هم یو دور و. دا وګورئ دومره لوی لوی ګیټونه په دې پوڼو به بر وخېږو لږ به بره چکر وکړو چې برعکس دي. په دې باندې به باچایان تېر شوي شیرشاه سوري به په دې پوڼو باندې ګرځېدلي. ښه نو تاسو سوچ وکړئ ماشاءالله دا وګورئ ها دې نه تاسو لاندې هغه ټوله علاقه ښکاري ګیر چاپېره علاقه لاندې کینټین دا ماشاءالله ډېر د سور ځای دی هېڅوک هم نشته بس یوازې پکې ګرځم را ګرځم
مړه به مې کېږي او که نه دا وګورئ دا اوس نورې پوونکې دي په دې باندې به رهېږو ډېره لویه کیله ده ستړی به شي په ګرځېدو دا وګورئ ها دې خوا چې راوخېږي دا دې هم ټوله علاقه ښکاري वाह जी वाह क्या बात है यार دا وګوره دا بره سه جوړ کړی دی یاره منم ها کېده چې هغه خواري کړي وه دا مخامخ ځای دی دې ته به ورځو ها چکر به لګو هغه وګوره هغه هلته هم ورځو ګرځو به دغه وګورئ واه جي واه غیر چاپیره سړی وایي چې بس ټوله ورځ هم په دې کیله کې ګرځم ملګرو په دې باندې صدۍ تېرې شوي دي صدۍ او دا وګورئ دا څه جنګلې لګولي چې دا کیتخانې وي او که څه دا پته هم نه لګي ګورو که دننه ورالو چې وګورو چې دا جیلونه وپخواني او که څه خو چک به ګو دننه ها دا وګورئ ها څه پکې وینه لکه ډېر خطرناک ځای دی وګورئ ها څوک هم نشته کیلې ته یوازې راغلم ډېره لویه کیله ده دا وګورئ دا پخوانۍ قیدخانه ده زما چې څومره خیال دی دا د شیرشاه سوري د وختو قیدخانه ده دې نه وځو ها بقایا چې دې نه چې دې کې به چا قید تېر کړي دا دې نه وځو دا وګوره دا قیدخانې ورو ځو که داسې مخکې به ځو که نه بره به وخېږو که نه یاره او که نه مینهوالو زه راغلی وم جیلم ته جیلم کې ما هلته کې وخت تېر کړو چکر مې ووالي او بیا چې دی نو راغلم دینا ته زما دا خواهش و د دې کیلې په هکله ما اورېدلي نو زما دا ځایونه ډېر خوښي دلته کې سړي ته احساس وشي چې موږ لګیا یو بنګلې جوړو بلډینګونه جوړو خو دا سوچ نه کوو چې دا هر څه پاتې دي داسې یو وخت و چې دا هم چا جوړې کړي دي هغه خلک څه شو دې کې زموږ لپاره ډېر لوی عبرت دی ګټه د آخرت پکار ده د آخرت سوچ پکار دی دې کې دا وګورئ ها دا کوم بره ځای ته راوختو واجب دا د کلې غبار سیټ علاقه ده ډېر خطرناک ځای دی وګورئ د بار سیټ نه دا کله داسې ښکاري دا ګیر چاپېره ورسره ځنګلات دي غټې غټې کندې دي او دا طرف هم وګورئ ها دا وګورئ او دا زه چې کوم ځای ولاړ یم دا ځای اوس یار دی نه خو سړی که پرېوته نو بس څه به پکې نه وي حالوي ګړنګ دی کله وګورئ ها دا دومره لویه کله ده چې دغه علاقه مو سره دی زه به مخکې به ویډیو کوم.
دلته دا بونه بیا کوزي شوي دي دغه هلته ښکته بله یو قیدخانه راته ښکاره شوه ورځو چې هغه وګورو نو دې کې بل اهم پوینټ دا هم دی که نه ما تاسو ته وویل په سر کې چې دې خلکو کار په ایماندارۍ سره کړی که مزدوران وو پکې که ګلکاران وو او راشه نن سبا که مزدور دی که ټیکهدار دی که منشي دی نو هغه چې دی نو هغه یې بیماني کوي دا قیدخانه غوندې ده دننه ورځو خطرناک ځای دی الله دې خیر وکړي وربل سیټ ته وتې دی سورنګ دی دننه بګیسي دي داسې پراته دي دا وګورئ دا رانړېدلی دی په دې باندې صدۍ تېرې شوي دي جي خو لکه بیا هم زه هغه ګلکارانو هغه مزدورانو ته شاباسي ورکوم چې اوس هم په دې کې داسې پاخه لکه تاسو دې دیوالونو ته سوچ وکئ که نه چې دا کاڼي دې نه راوباسې نو هم زړه به دې ستړی شي مخکې ځو مخکې چکر و چې مخکې څه حالات دي ملګرو بیا بره راوختم دا وګورئ دا وګورئ د بار نظاره وګورئ که نه د بار نه کله داسې دا کومې کندې دي ورسره مخکې داسې روان یو که نه دغه ځای ته به ځان رسو هغه ګیټ ته وګورئ د هغې نه مونږ راچالو شوي هغې نه اخوا علاقه ده مخکې به ځو واجبه دا ډېره لوی علاقه ده کله رتاس کله هم لویه ده او بیا د دې کلې په علاقه کې چې دی دا خو هغه اهم ځایونه دي که نه مین آبادې دی چې کوم کلې په علاقه کې ځای په ځای زاړه آبادي هم دي او په لاره کې زاړه کورونه هم دي دلته نه ګورو که نه چې د بار دا نظاره درته وښیم هو عجیبه دا وګوره دا به تاسو نه به د اترول والا هغه کله هېره شي دا علاقې داسې موږ راته وشو دغه داسې مخکې روان وو عجیبه ډېر د سور ځای دی دا وګورئ عجیبه ښه نو دې ته دا ور لګولی دی دلته بیا دا قیدخانه ده او کیسې دي دا یو موږ ګورو که نه دومره خطرناکې قیدخانې دي چې سړی ورته رادننه کېږي نو دې کې خو سورې شته ده بره نو هغه رڼا پکې شته دی او دغه شان دی هغه دوو ته موږ دننه شو نو توره تیاره وه پکې نو ملګرو خبره مې دا کوله چې د سور ځای دی دا پانکې کوشي وي په دې بیا راتاویږو د سور ځای دی ډېر د سور ځای دی چکر را لګولی شي راتلی شي
دا ځای ګورو چې دلته څه دي. دا پکې د ډیوو دپاره جوړ کړي ښه. حویلی مان سنگ دا بکیا حویلی ده ها. دا ګورئ دا بوټ دی او دا هماغه حویلی ده. په بوټ تصویر جوړ دی. وی ګورئ ورسره ها. مکمل پنجاب. دا ګورئ حویلی مان سنگ. دا د دې حویلۍ په هکله چې کوم تاریخ دی که نه. حویلی مان سنگ شہنشاہ اکبر کے مشہور جرنیل मान सिंह के नाम से मशहूर, जिसने अंदरकोट के 2 बुलंद तरीन जगहों पर कब्जा किया था, जहां पर यह हवेली तामीर की गई है. हवेली मान सिंह की वालिद भगवान दास के دا اسطول हवेली کلی په انګلیش کې پښتو کې کیسه وګدېږي. نو دا تاریخ دی. قدم په قدم پکې ښکلي ښکلي ځایونه دي او محلې دي. دا اوس دلته کې هم څه بورډونه لګېدلي دا به ګورو. د دغې شاته به چې کوم هغه تاسو ته ښکاري د هغې په حواله ده. حویلی مان سنگ رانی محل. رانی محل حویلی مان سنگ رانی کا محل. حویلی مان سنگ شہنشاہ اکبر کے مشہور جرنیل جو کہ عمارت اینٹ اور نفیس پلاستر سے تعمیر کی گئی. رانی محل ملکہ کا محل حویلی مان سنگ کے قریب ہی واقع ہے. یہ حویلی مان سنگ کے دور کے ہی بنائی گئی عمارت ہے جو ایک منزل پر چونکہ یہ قلعے کا اپنا حصہ نہیں ہے بلکہ ہندوؤں کی فن تعمیر کی ایک مثال ہے. دا چې دی نو رانی محل دی. دا وګورئ دا بلډینګ دې ته ورځو اوس ښه بره ورخېږو. خلک پکې دي خو بس غلی غونته ورخېږو. دا بره راوختو ښکته علاقه ټوله ښکاري. ډېر د سور ځای دی. دا وګورئ دا ماشاءالله دا بره کړکۍ ته راغلو. ډېر د سور ځای دی ماشاءالله. یا هوا پکې لګي ټوله قله دلته نه ښکاري. ځای لږ خطرناک دی. دا وګورئ پخوانو خلکو مې ومنل ها چې هغوی به خواري کوله. دا وګوره ماشومان سکریمان خوري. دلته کې لاندې هغه ریړۍ والا راغلی دی. آیسکریم یې راوړي دي نو واړو ته وایسټل. آیسکریمان والے دغه دی لاندې ولاړ دی.